المنهج السلفی العظیم عظیم. د منهج سلفی دا ډیر یو عظیم منهج دی. د دې خصوصیاتو کې یو خصوصیت دا دی چې منهج الرحمت والمودت والشفقت والاخاء، دا منهج د رحمت او د دوستی او د شفقت او د ورورولۍ منهج دی. دا منهج سلفی مونږ ته دعوت راکوي د یو بل سره د رحم کولو، د یو بل سره د مینه کولو، د یو بل سره د شفقت کولو او د یو بل سره د ورورولۍ ژوند تیرولو. والدعاء للمخالف بالهدایة والغفران. په دې منهج کې دا خبره ده چې څوک په دې منهج باندې پوه شي، کتاب او سنت باندې پوه شي، د کتاب او د سنت خوږلت دی چې کوم دی اوڅکي، کتاب او سنت خوږوالی د ده په زړه کې او په دماغ کې کینی، دا بې ساخته د دې د خولې نه دا دعا وځي چې الله دا ټول خلق چې کوم دی دوی ته مغفرت وکړي او دوی چې کوم دی د قرآن او سنت ته راولي. هر یو انسان چې کوم ځان ته اهل حدیث او قرآن او سنت باندې پوه شوی وي، هغه بې ساخته دا دعا کوي چې الله څنګه چې ما ته دا عقیده نصیب کړی دی، دا کتاب او سنت باندې عمل نصیب کړی دی، دغسې عمل د ټولو دنیا باندې چې کوم دی ټولو دنیا ته نصیب کړي. نو د دې وجه نه وایي چې دا والدعاء للمخالف، مخالف د پاره دعا کوي د هدایت او د مغفرت چې الله د ته هدایت وکړي، الله د ته مغفرت وکړي. یوه خبره ده. دویمه خبره، امام ابن قیم رحمه الله فرمایي وقوع الاختلاف بین الناس امر ضروری. د خلکو په منځ کې واقع کېدل د اختلاف دا ضروری خبره ده. ولی د دوی فهمونه او د دوی ارادي او د دوی قوه د ادراک مختلف وي. چا څه اراده وي او چا څه فهم وي، چا چې کم دی نو قوت د ادراک زیات وي، چا کم وي، نو د هغې مطابق چې کم دی نو خامخا اختلاف راځي. زما به یو رایې وي، ستا به بل رایې وي، دا بل به بل رایې وي، هغه بل به بل رایې وي. مونږ ټول په یو رایه باندې نشو متفق کېدی. لہذا دا اختلاف په مابین د خلکو کې چې کوم دی نو دا یو امر ضروری دی. ولكن المذموم بغي بعضهم على بعضنا. مذموم دا شی دی چې زه د خپل رایه د وجې نه تا سره زیاتی کوم، ته د خپل رایه د وجې نه ما سره زیاتی کوي. دا بغاوت یو بل سره دا چې کوم دی نو مذموم دی. کنی اختلاف خو راځي. وګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د هغې شاګردان په 200 مسایلو کې چې کوم دی نو هغوی اختلاف و، لیکن بغې نه په خپل منځ کې یو بل باندې تجاوز او زیاتی نه کولو، په یو بل باندې فتوی نه لګولې، یو بل ته چې کوم دی مبتدی او کافر نه ویلو، نه اختلاف وو په خپل ځای باندې. ولی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم دی نو خپل رایه و، خپل ادراک و، د خپل فهم و. د امام ابو یوسف صاحب چې کوم دی نو خپل رایه او خپل ادراک او خپل فهم و. د امام ظفر چې کوم دی نو خپل و، خو بغې نه و په هغوی په منځ کې. یو بل ته چې کوم دی نو سپکاوی او بله خبره یې نه کولو. د دې وجې نه وایي چې اختلاف خو کېدی شي، خو بده خبره مذمومه خبره دا ده چې یو بل سره زیاتی کوي.